عبدالرؤف عارف. ښاغلی عبدالرؤف عارف چې په ادبي دنیا کې د عارف په نوم خپله پیژنګلو لري، دوی د محترم عبدالودود کره په موب بانډه مردان کې په 5 اپریل 1940 کې سترګې غړولې دي. په پښتو کې MA او LLB ډیګري هم حاصله کړې ده. ورسره DHMS هم کړی دی او اوس په یو مقامی پرایویټ کالج کې د لیکچرر په حیثیت باندې خپله دنده سرته رسوي. جوړه مطالعه لري، سنجیده نقاد، شاعر او مترجم دی. د شاعرۍ 2 کتابونه تر دې د مچاپ دي چې یو منظومې ترجمې دي او بل د ګمان په نوم باندې شاعري ده. راځئ چې د دې دا غزل وورو. زمانه چرته منګ چرته لاړو، زمانه چرته منګ چرته لاړو، په هر لار باندې شرط لاړو. زمانه چرته منګ چرته لاړو، په هر لار باندې شرط لاړو. لکوم دره بینوا چې راغلو، لکوم دره بینوا چې راغلو، واپسی بیا هم هغه در ته لاړو. لکوم دره بینوا چې راغلو، واپسی بیا هم هغه در ته لاړو. د جنگ بندې د فیصلې نه وروستو، د جنگ بندې د فیصلې نه وروستو، وسله مو واخسته سنګر ته لاړو. د جنگ بندې د فیصلې نه وروستو، وسله مو واخسته سنګر ته لاړو. د اختر میاشت مو په نظر رانغله، د اختر میاشت مو په نظر رانغله، که په لیدو پسې غر ته لاړو. د اختر میاشت مو په نظر رانغله، که په لیدو پسې غر ته لاړو. په اراده و د ګلشن راوتي، په اراده و د ګلشن راوتي، د نصیب لوبه وه کنډر ته لاړو. په اراده و د ګلشن راوتي، د نصیب لوبه وه کنډر ته لاړو. په داسې وخت کې دروازې له راغله، په داسې وخت کې دروازې له راغله، د دروازې نه چې بیرته لاړو. په داسې وخت کې دروازې له راغله، د دروازې نه چې بیرته لاړو. عارفه مینې سودایي کړو داسې، عارفه مینې سودایي کړو داسې، چې کله کور کله بهر ته لاړو. عارفه مینې سودایي کړو داسې، چې کله کور کله بهر ته لاړو. زمانه چرته منګ چرته لاړو، په هره لاره باندې شرط